د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د احمد مسعود څرګندونو ته تون غبرګون ښودله. هغه وایي ستاسو دغه څرګندونې هېڅ فایده نه لري او بلې خواته مو ډلې ګرځېدل کومه فایده نه لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسو هر قسمه ضمانت درکوم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد چې د طالبانو د خوځښت بسنډګر ملا محمد عمر زوی دی، وایي هغه کسان چې د هیواد د امنیت خرابېدو لپاره وي او بلې خواته ډلې ګرځي، وي او بلې خواته پوچ او رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې خپل هیواد ته دې راشي. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د دوی د حکومت مخالفین دې بهر کې له غونډو او څرګندونو لاس واخلي او د نوموړي په ټکو افغانستان ته دې ورستانه شي. نوموړي دغه څرګندونې د خپل ځانګړي ځواکونو د فراغت په غونډه کې کړي دي. که څه هم ښاغلي یعقوب په ځانګړي ډول د کوم پخواني چارواکي او یا هم د خپلو مخالفینو نوم نه دی یاد کړی، خو داسې ښکاري چې اشاره به د مسکو په ناسته کې پخواني چارواکي یوې غونډې ته وي چې د روسیې حکومت د یو مخالف ګوند په بلنه پرون پیل شوې وه. په هغه غونډه کې احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې وه او احمد مسعود دا هم ویلي و چې د طالبانو حکومت په شا روان دی. خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي له جمهوري حکومت نه پکې اوس امن هم ډیر دی، هر خواته ازادي ده، را دې شي خپل هیواد ته. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.